راغلی اول دپاره ته بیا چابک چابک روان یې خو زه خو سنیک سترګې وغړوم یار نه کې چابک چابک راځه دا خو کلی نه دی ښار دی بیا د کابل ښار دی دلته خو هر سړی خپل کار کوي ژر ژر سړی کار کوي ژر ژر ځي زه دا پرېږده ما ته مور ویله ویل کابل دغه ځای دی لکه جنت والا خو نو زه چې کابل ته راغلم اول څونه مخلوق راغلی دي دا کابل ته بیخي مخلوق راغلی دي دغسې چې څنګ په څنګ سره روان سه راته کړېږي بله خبره درته کوم په دا کابل کې نه دي دا خلک په سړکانو پراته وو نشه وایي دا نشهیان عوام خرابه ده واما مور خدای دې ووښه ګل دغه ځای دی لکه جنت ته اوس دا خبرې پرېږده ته دا پلانه څه کوې چې دلته یې سره راوړه دا خو جنت دی یې شی وایي ته نه پوهېږې ته اوس چېرې راغلی یې کابل ته اوس هلته راغلی یې کابل ته خو راغلی یې کابل کې هلته راغلی دا کابل د کندهار دا شاوخوا چې دغه د میوې ګاډي ولاړ دي بازره دا د افغانستان پایتخت دی دلته د افغانستان رئیس جمهور پاچا کښېني دا د هغه د ناستې ځای دی باچا صاحب دلته کښېني هو رښتیا وه هو درواغ خو څوک نه داسې دغسې باچا صاحب ارمان لرلو چې ویې وینمه ښه زما انا د کیسې کولې څوک چې باچا صاحب نږدې ویني د دوزخ لور په راباندې ولې نه شي ورسره لیدلی ټول ورسره لیدلی شي دا اوس پخوانی وخت نه دی اوسني باچا ټولو ته دا موقع ورکړې ده اوس ازادي ده هر څوک کولی شي د باچا سره مخامخ وویني او خپل مشکلات ورسره شریک کړي خبرې ورسره کولی شي خپل ټول مشکلات ورته ویلی شي هو مګر ته ماته دا ووایه څه شي درته ووایم ته ما په دې پوه کړه ته غوږ ونیسه نو ګوره ته دا دومره انسانان چې ناست دي دا ټوله تعلیم یافته خلک دي دې ټول خپلې خبرې راخڅې دي دونه نکې نکې خلاصه کړي دي دونه غټې غټې طرحې دونه نکې خلاصه کړي دي دونه نکې نکې خطونه یې ځینې جوړ کړي دي نو ته چې د باچا صاحب سره ووینې ته څه ورته وایه نو زما خو خط مت نه دي زه خو باره بیا په ګوتو حساب ورته کومه ما زه چې په زړه کې مې کومه خبرې دي هغه زه ورته کوم باچا صاحب راوښو هغه چېرې ناست وینې باچا صاحب پاچا دی ګوره څنګه یې غوږ ورته نیولی دي ټوله خپلې خبرې ورته کوي ټوله خپلې کیسې ورته کوي ته هم واسه خپلې خبرې ورته وکړه مګر ګوره یوه خبره واوره هلته دغسې مور سره غږېږه لکه ته چې زما سره غږېږه هلته کې داسې په ادب ښه داسې کرار کړه ما کرام ذلک نو زه چې کابل ته راتلم ما انا راټول هر چا ته سلام وراچوي هغه مې هر یوه ته سلام وراچوي چې ته راسره وعليكم السلام. زه خو شاملو یم د دې کندهار راغلی دغسې مې ستا ارمان درلودی ښه زمانه کې خدای وبخښي هغې به کیسې راته کولې ورپسې د هر سړی ولي د افغانستان لپاره دلته زموږ ګریانۍ ورته وکړه زموږ د وطن دا غمجنې غمجنې خبرې ورته وکړه چې خدای مبارک دغه وایي ژوند راوساتي نو زما خو دا خط مات نه دي زه دا ترخې دي که څه شي دي چې ته وایي کښېنه ورته دا دې مې یو باچا صاحب دا زموږ په وطن کې نه دي د هغې ته دا اوبه دومره کمې شوي دي باچا صاحب ګرده نو د کلي
په بازارو کې ژوند کوي زما انډیوالانو اوس نسته یوازې په ولسوالۍ کې ژوند کوم او بل نسته وچ کښتونه سته زموږ د مځکې نو کښتونه سته حیوانات به ورک شو پاچا صاحب پخوا به موږ په کور کې څو دانې غواوې درلودې چې مېلمه به راغی کورت شیدې ګوړې پوستې دا به بېرته زموږ د نیکه د وخت راپاته وو اوس درې دانې چرګې یوه دانه ژاړه غوا مو درلوده دغه د غربو دغه موږ ته دا اوبه د خیره را دغه قبیلې را جوړې کړه چې دغه شانسه بېرته دا زموږ خلک راسي زموږ دوستان اوس دغسې یو لکه د چي شي منو ورته وایي سره ورک وي بازار کې چې راسو د اوبو سره ورک وي دا اوبه د خیره جوړه کړه وارې را جوړې کړه پاچا صاحب هغه به موږ خپل په ولسوالۍ کې ژوند کړو بازار موږ څه کوو نو دا د میربان پاچا صاحب بله خبره مې کوله ته به د چي شي دغه هلکانو چې دا خطونه یې زده کړي ما خو نو خط زده نه کړې کلي کې جنګونه وه داسې جنګونه وه ګډه ورځ په پټي په کور کې خالي موږ د غوا شیدې خوړلې د غوا داسې راوتلی نو به دا ژوند هغسې را باندې تېر شو په کلي کې مختار را ژوند کړی و هغه وسوځل شو اوس دغه د نیکې ایمانداره خلک دغه روایې راته راواستوي چې دغه زموږ دغه په منځ کې سره جنګونه مکتب وسوځي برای یو پر یوه تاواني بل یې پر بل تاواني درمابین زموږ رقم دغسې هغه بې خطه پاتې شو پاچا صاحب دا زموږ په ولسوالیانو کې مکتب د نجونو د هلکانو راته جوړ کړي چې دا زموږ کوچنیان خو د خیره سبقونو پسې وایي دا دې مې درې پاچا صاحب بله خبره مې درته کوله هو راته یاد شول پاچا صاحب په ودرېږه نورې خبرې دي پاچا صاحب زما خو نو مور مړه شوله خدای دې بخښي تاسو امین ووایئ مور مې څنګه مړه شوه دا کیسه درته وکړم یو دم د شپې ناجوړې سوپاره کوي ابله چې د شفاخانې رسولې پاچا صاحب موږ په شفاخانې نږدې نسته په ولسوالۍ کې ښاره مو رسوله هغې دغه ځای کې نجلۍ مشۍ دردونه بلا مړه شوه نه نو ابله چې مړه شوله پاچا صاحب بېرته مړه شوه بلا مشاقه کړله پاچا صاحب موږ په کلي کې ښه شفاخانه درلودې نو ولې به زما مور به کېدله هغه مړه شوه خبره کوي خو پاچا صاحب د غږ یې بله مقام دی راځي په دا میاشت دوه میاشتو کې دغونه څخه وڅخې که د درې وڅخې دوه څاڅکي دا یې په خوله کې اوبه چپه کوي ما بله ورځ خوله ورته وازه کړه وایي ته غټ سړی تا چې نه پاچا صاحب د غلي وایي دا دار مرض دوا ده خو موږ ته یې نه راکوي شفاخانې نشته ډاکټران نشته دغه شفاخانې په دغه ولسوالیانو کې راته جوړې کړې هغه به زموږ خلک د ښارونو نه ځي هغه هم نیکې ایمانداره خلک راته راواستي په خپل ډول چې سره تللي پاچا صاحب بله د خطا کیسه درته کوم په طیاره کې راغلل نن والي دي پخوا به ویل چې طیاره په اسمان کې تېرېده په کلي کې انا راته هغه زوی طیاره ده کله به بام خو خالي به مو ورته کړه ځینې طیارې د سپین سړک هم په اسمان کې جوړوي والا دغه زما ډېر ملګري د کوچنیوالي دغه بیا خط ویلي دي پروګرام یې مې کابل ته ځي بیا ما الله به ورسره بیا هغه چې طیارې په راوړل دونه ګران ټکټونه یې ولګول دا د کابل نه ولاړ سنګم چوکو پاچا صاحب خو دغه سفر مې ارمانېدی پاتېدل هم ډېره بلکونه نه درلودې وره کور ته لاړم جاړه غوره کړه پاته هم خط چې د اسمان ته وختلم یو دم طیاره ما راڅخه راغله ټولو کلمې شروع کړې ما شپږ سره کلمې وویلې دا زما د کلمو زور چې باره د کابل راوړی خو خدای ته طیارې دې کلمې کې او دې کې ارزان
داسې ده که لکه زموږ د مځکې جوړې دې به ته مړ به شې موږ دې مړه شو ته مړ شې به دې میراث اسرای به مو چا کړو انواري ژړه به خرڅه کړه آخري خبره باچا صاحب ته کومه چې دغه خوش راته ونه کې باچا صاحب موږ د کلي کې خیر محمد ته کولی چې کوم مسلمان سړی یو لمونځ بې جومات ته نه شي دا چا په هغه خوشحالي کې شریک دي خو د هغه یو ځای طالب و بل ځای په ملي اردو کې ولاړ و اتیا میاشت نه کې باچا صاحب د طالب جنازه یې راوړه بله ورځ یې بیا د هغه ملي اردو کې شو د هغه جنازه یې راوړه باچا صاحب هغه خو نو هغه پلار خلکه یوازې پاتې شو پلار چې یوازې پاتې شو مور یې لیونۍ شو په دواړه په کلي کوڅو کې وزګلې سر دغه دغسې کوي لومړی جمیله په دغسې نارې په لیونۍ شو خواړه کوي هغه اولادونه یې بیا داسې چې هم د طالب دغه کوڅو کې زغلې هم د هغه ملي اردو ده باچا صاحب چې وینم دغه دوی په خدای ګور کړي تاسو سوله وکړي د خدای وي